هغه ویډیو چې یو پاکستانی مفتی خپل شاګرد سره ناروا عمل کړی دی همدلته وګورئ. خو اول در سره ټوله واقعه شریکوم چې دا حالات او دا واقعه څنګه رامنځته شوې ده. قدرمنو، دا مفتی د پاکستان د جامعه منظور الاسلامیه مشهور مفتی دی چې مفتی عزیز الرحمن نوم یې دی. د خلکو په منځ کې ډیر زیات محبوب او مشهور هم دی او دا مدرسه هم ډیره نوموړې او مشهوره ده چې اوس هم دی مفتی په دغه مدرسه کې دننه یو ځوان سره چې صابر شاه نومیږي غلط کار ورسره کړی دی او دغه ځوان د همدې صحنې ریکارډینګ هم په موبایل باندې کړی دی. کله چې دوی بیا دغه معامله کړې ده نو بیا دغه هلک په سوشل میډیا باندې دا ویډیو شیر کړی ده او دغه هلک ورسره خپله په ویډیو کې ویلي دي چې دا کار ما ځکه وکړو چې زه دا مفتی رسوا کړم ځکه چې دوی داسې کارونه کوي او بیا یې نه مني. د هغې نه پس دغه هلک وایي چې ما ته د مرګ دمکي هم راکول کیږي چې موږ به تا ووجنو او مفتی عزیز الرحمن او د هغه زوی ما ته د مرګ دمکي راکوي نو کېدای شي زما د اخیری ویډیو شي او زه ځان وژنم ځکه چې اوس زه په یو ځای کې پټ یم او هیڅ چاته هم د دې ځای معلومات نشته. دا ویډیو ډیره په تیزۍ سره شیر کیږي چې په دې سره د مدرسې ادارې هم ډیر ښه قدم اوچت کړی دی او یو نوټیفیکیشن یې همدې مفتی پسې جاری کړی چې دغه فیصله د مدرسې د انتظامیې په مشاورت شوې ده. پکې ویل شوي چې موږ ته د محلې څه خلکو دغه ویډیو ښودله چې دغه مفتی په مدرسه کې خپل شاګرد سره غیر اخلاقي عمل کړی دی. نو دې مفتی ته مخاطب شوي چې ته داسې وکړه خپل سامان دې وتړه او د مدرسې نه لاړ شه. د دې نه پس مدرسې د دغه مفتی د هر قول او فعل نه برت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د هر قول او فعل به مفتی په خپل ذمہوار وي. خو اوس دې مفتی یو ویډیو جاری کړی ده چې په قرآن لاس ږدي او وایي چې ما ته په چایو کې څه راکړل شوي وو، زه نشه کړی شوی وم او بیا ما سره دا کار شوی دی، ما په هوش او حواس کې دا کار نه دی کړی. خو که تاسو وګورئ نو په دغه ویډیو کې دا مفتی هم ډیر خوشحاله ښکاري او هیڅ کله داسې نه معلومیږي لکه دا دی چې په نشه کې وي. خو بیا هم ډیره د افسوس خبره ده چې یو انسان ځان ته د پیغمبر وارث هم وایي او بیا داسې بیهوده کارونه کوي. خو زه دې هلک ته هم حیران یم چې دومره په شوق لګیا دی نو په ده کې هم تیاره ده. الله تعالی دې د داسې شرم نه نوم انسان او نوم مسلمان وساتي ځکه دا شرم ډیر عجیبه شرم وي چې په ژوندوني سړی مړ شي. د خان کلیک چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. تر بیا د لوی الله په امان.